ننګرهار کامې ولسوالۍ کې د شفتالو باغونه حاصل ته رسیدلي. له حاصله یې کروندګر خوښ دي. د شفتالو باغ لرونکي رحمت الله او نادر خان وایي سږکال د دې میوې حاصل لوړ دی او کروندګرو ته د نورو کښتونو په پرتله ډېر عاید په لاس ورځي. 2 جریبه باغ دی او د 2 جریبو کې 190 بوټي کرل شوي دي. سږکال یې لږ کمه بیه باندې تللی دی، هم په 1,40,000 روپۍ باندې تللی دی. د دې دا د کوکنارو نه مخ دی. اوس الحمدلله کامه یو زراعتي وطن دی، زراعتي ملک دی. د دې نه ښه بدیل د شفتالو نور هم راوتي دي چې ټینډه ده، فاصله ده، بینډۍ ده. هغه باغونه 2 جریبو کې داسې ووایه چې 180 بوټي کرل شوي دي. دا باغ شوی دی په 1,40,000 روپۍ. انشاءالله تعالی میوې هم وګورئ، کارګر وګورئ. څوک چې افغانستان کې کار نشته دی، کارونه ډېر دي چې څوک کار کوي. یو هغه چې څوک خوب کوي نو هغې دپاره کار نشته. دا د 15 استادان لګېدي، 100 کسان کارګر لګېدي، 100 کسان کارګر نور ځایونو کې لګېدي. د کامې ولسوالۍ زراعتي خدماتو مسؤل عبدالعزیز وایي د ولسوالۍ کې په شاوخوا 90 هکټاره ځمکه د شفتالو بڼونه جوړ شوي چې حاصلات به یې 100 ټنو ته ورسیږي. چې د هغې د جملې نه موږ 1400 باغونه مختلف النوع لرو، چې 400 باغونه 420 باغونه تنها د شفتالانو لرو موږ. او د همدغه فني مامورینو برکت دی چې نن سبا تاسو ګورئ چې د کامې باغداري تاسو ګورئ عملاً، او میوې تاسو ګورئ چې دلته پیکې کېږي او راسن سره شمالي ته ځي او نورو ولایتونو ته انتقالېږي. د ننګرهار کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په خبره د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د شفتالو باغونه جوړ شوي چې سږکال حاصلات 9815 میټریک ټنه اټکل شوي دي.